درځه ځه بې لمانځه زما په کور کې د بې لمانځه سړي ځای نشته مردار خوره لمونځ نه کوې اودس نه کوې زما په کور کې پروته نشته زما په کور کې ځای ځې پر هغه ځه و بابا زه خالي منځ نه کوم د مور پلار خو نه یم نافرمانه د مور د پلار خدمت خو کوم ځه څوک چې د الله او د رسول نافرمانه سي هغه به د مور د پلار څه خدمت وکړي ځه مردار خوره زما په کور چې بیا پښه کښېنږدې چې ځې پر هغه ځه زما په کور کې ستا ځای نشته ټیک دی بابا زه به بس ولاړ شم ستا خوښ شي ته بیا راغلې مردار خوره تا ته ما نور مال دا چې کور ته رانشې بیا چې د بار روان یې بابا ما ویلې دی د ګټې نه دی ما د کشتیان له غوښه راوړه ګر کور کشتیان مې سره وخوري دی هېڅ ضرورت یې نشته د بې لمانځه سړي د لاس موږ شی نه خورو چې ځې پر هغه ځه بیا چې رانشې ځه صحیح ده بابا ما خو ته له غوښه راوړې وه ستا کور کشتیان مې ګرده سره وخوري ستې نه خوري صحیح ده به زه به هم ولاړ شم څه دې پریشانه را روانې یاره نه بول نه یم پریشانه پلار له کوره پسې راواخیستلم خیر پر چیش باندې یاره ته منځ نه که په دې وجه پسې راواخیستم خیر دی زه سره پلار سره خبره کوم ته پریشاني مه کوه اوس زه ورځم پریشاني مه دې مه کوه السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مې عثمانه دا زوی دې ولې له کوره پسې اخیستی و بله پلا چې په دا باره کې مال رانشي ځه لاړ شه السلام علیکم وعلیکم السلام عثمان خان ستړی څنګه راشې بیت صد جوړه شوې خو نه کور د کشنیان لویان ښه یاست یاره عثمان خان ښه دنیا خدای را کړې ده ډېر جایداد الله پاک را کړی دی سکون نشته بې سکونه یم بېچینه یم ګردې به خدای خیر کړي قضا ځان وشو جومات ته به ولاړ شو خپل منځ به وکړو نور به خدای خیر کړي ته راځه ورلمانځله صحیح هو عثمانه دا هغه ستا زوی زرداد نه دی و دا زما زوی زرداد دی په هغه ورځ ما سختي ورسره وکړله ما د خپل منځ کوه کور ته دې پرېږدم که دې لمونځ نه کوې زه دې د کوره پسې اخلم نو ته دا دې اوس منځونه شروع کړي دي ښه ښایسته انسان جوړ شوی دی کوم انسان چې لمونځ اودس نه کوي د الله پاک نافرمانه دی هغه د الله پاک نه دی خوښ کوم سړی چې لمونځ اودس کوي په جمع کوي هغه د الله پاک ډېر خوښ دنیا ته خلکو دنیا ورکړي دي جایدادونه یې ورکړي دي دوی لمونځونه اودسونه نه کوي بېچینه یي بېسکونه یي ولې دوی یو الله او رسول نه یادوي کوم انسان چې الله یادوي یا رسول یادوي لمونځ کوي هغه د الله ډېر خوښ دی یاره موږ دنیا راغلي د دغه مقصد دپاره چې موږ ته الله یاد رسول یاد هغه په چیش کې یادېږي هغه په لمونځ کې یادېږي که چیرې دې لمونځ کوئ هغه دې په جمع کوئ الله پاک به دې په رزق کې برکت اچي په کور کې به دې هم خوشحالي که چیرې لمونځونه نه کول دنیا به خدای درکړي بېچینه به یې سکون به نه لرې زه خو دا وایم چې کوم انسان لمونځ اودس کوي الله پاک بیا ګډ ژوند په کور کې هم خوشحالي په رزق کې به هم خوشحالي عثمانه د نن څخه به خدای کول هر منځ به په جماعت کوم پنځه منځونه دي هر منځ به په جماعت کوم الله پاک هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې د لمونځ په جمع باندې وکړي امین راځه خپل منځ وکړو